طالبانو د پاکستان برید ته کوم جواب ورکړ؟ ویډیو وګورئ او نورو مطالبو لپاره سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان باندې د پاکستاني الوتکو د تجاوز په اړه د اسلامي امارات د ویان څرګندونې. ذبیح الله مجاهد وایي تېره شپه شاوخوا 3 بجې پاکستانیو الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو په کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه 3 ښځینه او 3 ماشومان شهیدان شوي او یو کور نړېدلی او په خوست ولایت کې یو کور نړېدلی 2 تنه ښځینه شهیدانې شوي دي. د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې د پناهه کېدو ادعا کوي هغه په پاکستان کې دی. بله دا چې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسیږي چې ورځنی تګ راتګ او ګڼې خپلویانې لري. د افغانستان اسلامي امارات یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان په حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارات چې د نړۍ د زبر ځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیڅ چاته په خپله خاوره د تیري اجازه نه ورکوي. پاکستاني ولس او نوی ملکی حکومت باید پرې نږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بې باکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خرابه کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان ونه چوي ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې قابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارات هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د چا امنیت خراب کړي. خلکو د طالبانو د یوې کره دریځ ته ډېر توند غبرګونونه ښکاره کړي دي چې هغه به در سره راتلونکي ویډیوګانو کې شریک کړو. د هغه لپاره سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ.